د افغانانو او افغان ځواکونو د الله اکبر ناره مجید قرار دی کی الله اکبر تا الله اکبر اس خوارج چې الله اکبر کړي کغ د یو انسان یو مسلمان او د یوې مور د زوی پر غاړه د وحشت چاړو راکش کړي خوارج چې الله اکبر کړي د بشکی د ریموټ تڼۍ کې کاږي د هیواد د اقتصاد یو رګ بشکوي د هیواد د عظمت ساتلو یو دیوال یو ودانۍ یو سلی ونړوي خوارج چې الله اکبر وایي وحشت ویره درندګي خپره شي غونی زیږه شي د انسان نظر د خدای پاک د رحموالي او رحمانوالي تصور ووزي مایوسي او ناهیلي خپره شي خوارج چې الله اکبر وایي یو پنجابی جنرال خپل خیرن ژړغاښونه له بدشکلي مسکا سره راڅرګند کړي خیرنې نشهیي او مریضې سترګې رارډې کړي او بیا کټ کټ د خپل منافقت او مکر بریا ته وخاندي خوارج چې الله اکبر وایي د اسلام پر ښکلي مخ د وحشت تور زړونه راوپاشي ښکلی مهربان او خیالي اسلام تور زمبوي د یو خلکو تر خیال ورولي خوارج چې الله اکبر وایي د فساد وراني غلامي او سپیتاني تور تهمت د رب په مقدس نامه پورې وتړل شي او د بشر د تاریخ تر ټولو بدرنګه او عظیمه ګناه د خدای د دین په نامه وشي موږ چې الله اکبر وایو د ښار د ماشومانو میرمنو بېوزلو او عاجزانو په زړونو کې د ویرې په منځ کې هیلهمندي او ډاډ را پیدا شي د خدای جل جلاله ترحم ته هیله پیدا شي د وحشت له تیارو د خدای د رحم رڼا ته د پناه وړلو دروازه پرانیستل شي ښاریان یو بل ته د مینې پیغام ورسوي یو بل ته ډاډ ورکړي چې موږ ټول خدای لرو خدای له موږ سره دی موږ چې الله اکبر ووایو عادي سجدي ته ټیټه شي ابا د خدای جل جلاله حضور ته د درېدلو نیت وتړي چې الله اکبر وایو د سرتیري ناره مو تر غوږ شي چې پر وحشي تریګر غلام وروبلوسیږي په منځ سره وشکوي په مخابرو کې نارې سي چې قیامت شو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت